البته په خواشینۍ سره به وایم چې 200 شهیدان او 2000 زخمیان بیګانې زلزلې پیښه کې رامنځته شوي دي او دمګړۍ دغلته شهیدان راوړل، نورم زخمیان هم دي. دوی به روغتون ته انتقالوي. امنیتي ځواکونو دې الله تعالی هغوی ته اجرونه ورکړي. ډېر په چالاکۍ سره خپل د هېوادوالو په خدمت کې دي. مړی دي ځان الله پاک دې رحم وکړي. ربه ستا د عذاب هېڅ کمی نشته، ربه تل پرې وساتي. درنو هیوادوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. انا لله و انا الیه راجعون. قدرمنو هیوادوال، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، ډېر یو خونړۍ پیښه په 3 ولایتو کې زموږ د افغانستان کونړ، ننګرهار او لغمان کې رامنځته شوې. خو کونړ کې ډېر زیات شهیدان دي. الله پاک شهیدان ته جنت الفردوس ورکړي او ټپیانو ته الله پاک صحت ورکړي. هیوادوالو، لکه څنګه چې تاسو ګورئ، موږ هم روان یاستو په خیر د کونړ په لور، چې موږ وشو کړی د خپل هیوادوالو سره د همدردۍ او د مرستې لپاره. او دا چې هغه موږ سوداګر، پانګوال او بنسټونه دې ته اړ کړو چې بالاخره زموږ هیوادوالو سره حداقل وشي کړی هغه مالي مرسته دوی ته ورسوي. نور خو هغه څه عزیزان چې له لاسه ورکړي دي، هغه په غم کې ورسره شریکان یاستو. انشاءالله ډېر ژر به ځان ورسوو، ځکه چې دغه د لارو مشکلات ستونزې دي. نو انشاءالله ورسیږو. او دا په دې مې ویل چې موږ د هرات پیښې ته ورغلي ولو، نو هغه د هرات د پیښې شوک هم تر اوسه موږ ته پاتې ده او هغه په ذهن کې راځي. نو باور وکړئ دغه لاره باندې هم موږ نه پوهېږو چې څنګه ځان ورسوو، چې ډېر ژر د هېوادوالو همدردي ته ځان ورسوو. خو یو شی بل هم تاسو نه غواړم، یو دا چې راځئ یو بل ته لاس ورکړو، د دوی مرسته او کومک او همکاري وکړو. دویمه مسله، ټول خصوصي روغتونونو نه مو غوښتنه دا ده چې دا یو وخت دی، درمل مو، معاینات، هر څه مو د دې ټپیانو لپاره باید وړیا کړئ. پرې نږدې چې زموږ هېوادوال تلف شي، ځکه ټپیان ډېر زیات دي راپورونه ښیي. نو راځئ چې حکومت سره او ولسونه، ځوانان ټول سره لاس یو کړو، لکه د هرات پیښې غوندې انشاءالله دوی ته به ډېر ژر رسیږو او دوی سره به همدردي کوو. نو موږ هم په خیر روان یاستو، دعاګانې موږ ته هم کوئ چې انشاءالله ډېر ژر ورسیږو. مننه، خدای دې تاسو خوشحاله لري.
راکسونه مړی دي ځان الله پاک دې رحم وکړي. ربه ستا د عذاب هېڅ کمی نشته، ربه تل پرې وساتي. دومره مړي را روان دي که نه شي